د کورنیو چارو سرپرست وزیر د کابل ولایت له مسؤلینو سره وکتل. دغه ناسته چې د کابل ولایت مقام په انګړ کې جوړه شوې وه، پکې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري، د کابل والي شیخ محمد قاسم راشد، د دې ولایت امنیه قماندان حمزه، د استخباراتو رئیس حاجي محمد عارف، د کابل ښار امنیتي حوزو مسؤلینو، د ولایت مربوط رئیسانو او د دې ولایت اړوند ولسوالانو پکې برخه اخیستې وه. د کابل والي شیخ محمد قاسم راشد ښاغلي حقانی او د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د سنګر له بریا وروسته مجاهدین د اسلامي نظام ثبات او دفاع مسؤلیت لري. دا مرحله که څه هم په راحت کې ده خو ستونزمنه او مسؤلیت لرونکې ده. قدرمنو، موږ او تاسې د جهاد له یو پړاو نه راووتلو. هغه د سنګرونو جهادو د اشغال په مقابل کې د اسلامي امارت د مجاهدینو سرښندنې وي. هغه هم د جهاد یوه مرحله وه. اوس په الحال د جهاد په دومه مرحله کې واقع یو چې هغه د اسلامي نظام ثبات و استحکام ده، د اسلامي نظام دفاع ده، د تمامیت ارضي دفاع ده، د افغانستان د سرحداتو دفاع ده. دا هم بهترین جهاد ده او دې ته په شریعت کې مرابط فی سبیل الله وایي. د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې هم دې ته مرابط فی سبیل الله وایي. څوک چې د نظام د دفاع لپاره کوشش کوي او دا نظام مضبوطوي، دا نظام محکموي او دا د نظام په وړاندې چې څومره ننګونې دي د هغو په وړاندې مقابله کوي او د دغه نظام چې په کومه خاوره کې حاکم د دغه د سرحداتو حفاظت کوي، نو دغه مجاهد ته مرابط فی سبیل الله وایي. د کابل ولایت د استخباراتو رئیس حاجي محمد عارف له امنیتي منصوبینو وغوښتل چې د مشرانو حکمونه په ښه توګه عملي کړي. د نوموړي په وینا د ژوند له هرې شیبې باید د ولس د هوساینې په موخه کار واخیستل شي او د خپلوۍ او قوم پرستۍ پر ځای ګمارنو کې اهلیت ته باید لومړیتوب ورکول شي. محترمو، لکه په هغه وخت کې چې مو په اخلاص باندې د کفارو په مخ کې خپلې سینې سپر کړې وې، اوس د ترحم میدان ده، په خلکو باندې د شفقت وخت ده، په خلکو باندې د رحم وخت ده، په خلکو سره د عاطفې وخت ده او دا وطن ته د خدمت وخت ده، دا وطن کې د امن د حاکمولو وخت ده، د وطن کې د اسلامي نظام د حاکمولو وخت ده. باید همداسې په اخلاص باندې د خپلو مشرانو سره ودرېږو. ښه موقع په لاس باندې راغلې ده. د خپلو مشرانو چې کوم حکمونه دي، که د امیرالمؤمنین کوم فرمانونه دي، باید په ډېر محبت او په شوق باندې ووایو، ویمنو او عملي کړو. زموږ سره الحمدلله په اطرافو کې بیخي مشکلات نشته، په کابل کې هم مشکلات نشته. د کابل ولایت تامیناتي مرستیال مولوي موسی جان ابراهیم ویل د ولایتو په پرتله پلازمینه کې د مجاهدینو مناسبتونه او اړتیاوې ډیرې دي او په متفرقه لګښتونو کې بدلون رامنځته کېدل د امنیت لا ښه والي په برخه کې اغیزمن تمامیدلی شي. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د ناستې په وینا کې وویل کابل هیواد کې د روان وضعیت تعبیر دی. د مرکزیت له امله د کابل ولایت د چارواکو مسؤلیت ډیر دی. که د مجاهدینو مسؤلیت ته وګورو نو ډیرې بریاوې او کمې نیمګړتیاوې لري. خلیفه صاحب د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه وبلله او په وینا یې د ولس د اعتماد ترلاسه کېدو په موخه باید کار وشي. یقینا په یوه معنا په کابل چې دی د اهمیت په لحاظ سره د افغانستان مرکزیت دی، دلته ستاسو مسؤلیت د نورو مسؤلینو په نسبت باندې ډېر لوړ دی. د تاسو انعکاس او انځور، د تاسو نقشه دا د ټول افغانستان حالت تعبیروي. که ښه روان وی ښه مې تعبیروي، که بد روان وی خدای مو دې وساتي بد مې تعبیروي. دلته کابل کې بیا د ټولو خلکو چې رغونه تاسو ته بل دي، تاسو د هره طرف نه تعقیبوي ته ګوري مې او موږ دا مانو چې کومه ستړیا او ستوماني تاسو تېروئ الله پاک درنه قبوله کړي. تر ټولو نه د ښه والی دغه هماهنګي ده، همغږي ده د ټولو ارګانو ترمنځ باندې، د اکثره وزارتو ریاستو ترمنځ باندې. دلته خارجي ډیپلوماتان پرته دي، سفارتونه دي
مؤسسات دي، وزارتونه دي، خارجي میلمانه راځي، داخلي میلمانه راځي. د دې ټولو په تحفظ کې د امنیت او د نظام اداره او انتظام چې کوم د کابل ولایتو د قومندانیو د استخباراتو ذمهواره جوړیږي، دا چې تر خپله یو تر بله څومره همغږي وي او اعتماد وي د درې ارګانو خاص کار د دفاع وزارت او داخله وزارت استخباراتو، بیا دومره په دې وضعیت باندې مثبت اثر کوي. سرپرست وزیر وویل په تیر یرغل کې د خلکو فکرونه زیانمن شوي او پکار ده چې ژر تر ژره د هغوی ویره له منځه ولاړه شي. د هغه په وینا محاکمو خپل مسؤلیت ادا کړی او هیڅوک نشي کولی چې د چا حق تر پښو لاندې کړي. خلیفه صاحب چارواکو ته په خپلو سپارښتنو کې ویل د دې پر ځای چې خلک څه وایي، حقایقو ته د رسیدو لپاره څېړنې ته اړتیا ده. خو لله الحمد په تیر یو کال کې د حالات دومره عادي شوي دي چې د خلکو وهم او ویره ورځ تر بله کمیږي. موږ خوا و شا پوښتنې کوي، معلومات کوي، مختلف خلک ما سره مجلسونه لري او په بعضو ځایو کې څه نیمګړتیاوې وي، ستړیاوې وي، خو هغې دپاره موږ یې چې ورځ تر بله به انشاءالله دغه مشکلات هم حل کېږي. خو تر ډېره زیاتره خلک په دې خوشحاله دي چې دلته په صحیح معنا باندې انشاءالله عدالت مخ ته روان دی. یو څوک د چا په حق باندې زیاتی نشي کولی او د حالات ورځ تر بله چې عادي کېږي جرأت پیدا کوي، په دې پیدا کوي چې یو څوک د یو چا په حق باندې ظلم او زیاتی نشي کولی. دغه الحمدلله ډېره د خوشحالۍ ځای دی چې د خلکو ذهنونه ورځ تر بله ښه کېږي او په دې تاسو په خدماتو باندې د مطمئن کېږي. د خلیفه صاحب په وینا د نظام واکمنان عالمان باخبره، له خدای ویره لرونکي او خلکو پر وړاندې د خدمت دنده پیژني. د ده په وینا موږ ټول افغانان نشو کنټرولولی او نو هم میلیونونه انسانان متحد کولی شو، خو موږ کولی شو په معنویت او اخلاقو د هغوی ترمنځ واحد فکر رامنځته کړو. ګوره د موږ نظام ښه والی په څه باندې دی؟ تاسو په دې پوهېږئ؟ ښه والی په دا ده چې اهل علم یې ټول الحمدلله د خدای تعالی نه ویره لرئ. په هر کار کې چې تاسو تحقیق او تباین کوئ، د مسلمان حق پیژنئ، د مسلمان عزت پیژنئ، مقدسات پیژنئ. د دې چې ګوري افغانستان خاموش کول، په داسې یوه اطاعت کې راوستل، خلک قانع کول، دا د موږ تاسو د قدرت او د قوت ښه والی نه دی، دا د معنوي قوت، روحاني قوت ښه والی دی چې الله ته تسلیم یو، تابع یو. تاسې وګورئ چې په 34 ولایتو کې په یوه ورځ 10 ټاکنې هم شوي دي، 14 هم شوي دي، وزیران هم بدل شوي دي. چا غږ راپورته کړی چې ما سره عبادت وکړل؟ دا د علماو دا یو ښه والی دی چې په افغانستان 34 ولایته انقلابي خلک خاموش کول، په اطاعت کې راوستل، دا د زور خبره نه ده. زور خو دا کابل د زور د وجې نه سره وران نه شو څو وره چا کنټرول کړی دی؟ دا کمال خو په دې لاره کې دی چې دا لاره راټینګه وي، د خدای تعالی لاره، په دې باندې ثابت پاتې شو، بیا به خدای موږ تاسو سره نصرت کړي. پوه شوم د دومره افغانستان خدای راته خاموش کړی دی، د خپله خودسري په باطن کې دا ورکه کوي. ځکه چې په باطن کې خدای تعالی ته په رښتینې معنا تسلیم شو، په رښتینې معنا تسلیم شو، والا دا مخلوق به ټول راته تابع وي. خو که په باطن کې خراب وي، په ظاهره دا بزرګۍ کوي، خدای مې رسوا کوي، والا که پاتې شو. په حکومت کې ډېر خلک وایي چې په ما باندې څوک نه دي خبر. قسم په الله چې د الله نه نافرماني وشي، خامخا یې فشار کېږي، نشي پاتې. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري وویل که د سمون پر ځای له بې احتیاطۍ کار واخیستل شي، حاکم نظام به له ننګونو سره مخ شي. کفار او ځینې هیوادونه د اسلامي امارت د نسکورولو دسیسې جوړوي. د هغه په وینا که هر څوک خپل مسؤلیت ته پام وکړي، نړۍ نشي کولی زموږ او د نورو اسلامي هیوادونو د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. بعضې مراجعین په بعضو ځایونو کې شکایت کوي، یا ولی صاحب ته ورغلم، یا مثلا د ما نه کې معاون ته ورغلم، یا قمندان ته ورغلم، بې پروا او تور سر ناست و، یا یې پښې په میز باندې اړولې وې، یا د ما خبرو ته توجه نه کوله. نو دې شیانو ته ورونو ډېر متوجه شئ
عند الله مسؤلیت ډېر دی. الله تعالی دې موږ ټول وبخښي، الله مو دې ښه کړي.